د امرالله صالح تازه څرګندونې د پاکستان د پوځ ISI ته. امرالله صالح په دغو خبرو کې پاکستان څخه څه غوښتلي دي، پاکستان باید له طالبانو سره څه وکړي، دا ټول جزئیات را سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي ISI باید طالبان وهڅوي چې خپلو سیمو کې د کرونا پر ضد خدماتو ته اجازه ورکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر طالبانو غږ کړی دی چې تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي خدماتو ته اجازه ورکړي. صالح پر خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI باید د کوټې شورا په دې وپوهوي چې کووید یا کرونا ناروغي په ځانمرګو سړک غاړې ماینونو او موټر بمونو له منځه نه ځي، بلکې طالبان باید په خپلو نفوذ لاندې ولسوالیو کې اجازه ورکړي چې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري، ځکه دا اوس 2020 کال دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس 7 مثبتې او 127 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. مشکوک وخته کسان زیاتره له ایران څخه په زور افغانستان ته را اړول شوي دي چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو امکانات هم زیات شوي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مناسره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب